السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې د پتلونانو خرڅول او د بنینو خرڅول. محترمه بنینونه لا پروا نه لري. پتلونان که دا ډول پتلونان وي چې هغه په بدن پورې مښتي، د بدن اندامونه جست کې معلومیږي، بیا یې اغوستل هم حرام دي، خرڅول هم حرام دي، رانیول هم حرام دي. او که داسې پراخ پتلون وي لکه پرتوګ، بیا په دې کې شرعاً څه مشکل نشته. او له بعده مرغه زموږ د ماحول دوکانونه په هغو کې داسې شیان خرڅول کېږي چې هغه شرعاً نه وي روا. دا د مثالې ناوکۍ او بوتان خرڅوي. داسې نو په سعودي کې زما خیال کېږي په مکه مکرمه کې یو دوکاندار ته ما وویل ما دا شیان خو مه خرڅوئ، خو داسې په مبارکم او مشرفه مځکه کې یاست، داسې د مثالې ناوکیانې او بوتان خرڅوئ. ما راوویل نو خو پیسې بل ډول نه ګټل کېږي. نو اوس خلک پیسې لاسته راوړي چې پیسې وګټي. نو دغه پتلون اغوستل چې په بدن پورې جست وي، مښتی، د بدن حجم او هغه د بدن دغه کې معلومیږي، یعنې دا د خلکو کناټي کې معلومیږي، دا محترمینو نه دي روا. دا چې زموږ په جامعه کې نبوي لباس د خلکو په سترګو کې بد ښکاره سو. یورپ او د غرب د شرق ډیزاینونه و فیشنونه هغه اوس عادي معلومیږي، کاروباري هم عادي سو. په دې کې محترمینو تقوا مختاره کړئ، په دې کې احتیاط وکړئ. دا رزق الله جل جلاله موږ ته مقرر کړی دی، راځي به راته. که موږ په کور کښېنو هم هغه زموږ لپاره مقسومه لیکل شوې ګوله ډوډۍ را رسېږي. نو چې په ناروا یې ګټو راځي، په حلال کار باندې یې وګټو. نو فقهای کرامو دې ته هم فصل وضاحت ورکړی دی. په تا وایي قاضي خان پرامیش د هندي جلد اول څخه 281. نو محترمه په دې کې نهایي احتیاط وکړه. او دغه رنګه رد المحتار جلد 5 کتاب الحذر والاباحه فصل په لبس، او جلد 6 صفحه 360 فصل په لبس کتاب الحذر والاباحه د سعید کمپنۍ چاپ دی. هغوی د کوم شي چې اغوستل مکروه سي نو بیع هم بیا مکروه ده، ځکه دلته اعانت علی ما لا یجوزو باندې دی. هر هغه شی چې ناروا یې پر هغه باندې کومک ورکول هم نه دی روا. نو په دې کې محترمینو کوشش وکړو پتلون به بل اغوندي، غاړې به ستا ورسره بندي، نو تر دې ګټه تېر شي. بل کسب غوره کړي، کسبونه کم لږ دي، کسبونه بیخي ډېر دي چې په حرامه ګټو راځي، په حلاله باندې لاسته راوړو. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته.